په ایران کې له احمد مسعود سره له طالبانو لیدنه یو ښه ناسته وبلل شوله. امیر خان متقي په ایران کې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره وکتل. احمد مسعود وایي غواړم چې جنگ ته د پای ټکی کېږدم که طالبان مې غوښتنې ومني. خو دغه غونډه داسې ښکاري چې په نیمایي کې هم پای ته رسېدلې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په مشرۍ د اسلامي امارت پلاوی د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او په ایران کې د هرات ولایت له پخواني والي اسماعیل خان سره وکتل. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم لخوا په خپره شوي ویډیو کې موټاکي له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د خپل ملاقات پخلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دې ویډیو ټیپ کې وایي هو موږ له احمد مسعود د اسماعیل خان له قومندانانو او نورو افغانانو سره ولیدل. موږ ټولو ته ډاډ ورکړ چې دوی کولی شي پرته له کومې اندېښنې هیواد ته راستانه شي او په سوله کې ژوند وکړي. د اسلامي امارت ویان مرستیال بلال کریمي هم ویلي چې د اسلامي امارت پلاوی په ایران کې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره کتلي دي. تهران د دغه خبرو کوربتوب په تاییدولو سره وایي چې افغان ډلو ښې خبرې وکړي. که څه هم د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې تر اوسه په دې اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی، خو د دغې جبهې یو غړی حافظ منصور هم دغه ناسته تایید کړه. له بلې خوا تولونیوز ته سرچینې تاییدوي چې د امیر خان اسماعیل خان وراره عبدالقیم سلیمانی چې په ایران کې د افغانستان د سفارت مرستیال او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست لخوا دغه سفارت ته رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د اسلامي امارت پلاوی د شنبې په ورځ تهران ته سفر وکړ چې له ایراني چارواکو سره وګوري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا ښې چارې.